السلام علیکم ګرانو قدرمنو لیدونکو، هیله ده ټول به روغ او خوشحاله یاست. نن ورځ مو د ادارې له یوې ډېرې مهمې خو اکثره له پامه غورځول شوې موضوع څخه خبرومه. هغه دا ده چې په یوه اداره کې انضباطي کړنې څه شی دي، څنګه عملي کیږي او څنګه کولی شو چې له ستونزو پرته یو منظم او بریالی کاري چاپیریال ولرو. دا موضوع به د سوال او ځواب په شکل سره وڅېړو ترڅو هر څوک یې په اسانه درک کړي. سلام مدیر صاحب، ستړی مشي، څنګه یې ښی؟ مدیر صاحب کولی شي راته ووایي چې انضباطي کړنې څه ته وایي؟ په دې هکله لږ معلومات را سره شریک کړي. وعلیکم سلام، ډیره مننه. هو ولې نه؟ انضباطي کړنې هغه رسمي او قانوني اقدامات دي چې ادارې د خپلو کارکوونکو د ناسم چلن، د دندې د اصولو د ماتولو یا د مسؤلیت د نه ترسره کولو په صورت کې عملي کوي. د انضباط موخه سزا ورکول نه بلکې اصلاح، نظم او مسلکي چلن دی. ډیره مننه مدیر صاحب. ولې انضباطي کړنې په ادارو کې اړینې دي؟ که په اداره کې انضباط نه وي نو نظم له منځه ځي، د کار معیار ټیټیږي، بې عدالتي رامنځته کیږي، کارکوونکي خپل مسؤلیتونه جدي نه نیسي. انضباطي کړنې د ادارې لپاره د ملا د تیر حیثیت لري. ډیره مننه. کوم کارونه د انضباطي ستونزو سبب ګرځي؟ ناوخته دفتر ته راتلل یا بې اجازې رخصتي، د مدیر د قانوني هدایاتو نه عملي کول، د اداري اسنادو ضایع کول، د دفتر له امکاناتو ناوړه استفاده، د همکارانو سپکاوی او بد چلن، رشوت، جعلکاري او فساد. دا ټول هغه موارد دي چې انضباطي اقدام ته اړتیا پیدا کوي. ډیره مننه قدرمن مدیر صاحب. اوس که دا راته ووایي د انضباطي کړنو درجې یا پړاوونه کوم دي؟ اکثره اداري انضباطي کړنې په تدریجي ډول عملي کیږي. مثلا لومړی شفاهي خبرداری د لومړۍ تېروتنې لپاره، دوهم لیکلی اخطار د تکرار په صورت کې، دریم د امتیازاتو یا معاش کمښت، څلورم موقتي تعلیق له دندې څخه، پنځم د دندې څخه دایمي لرې کول. هر پړاو د ستونزې د کچې مطابق ټاکل کیږي. ډیره مننه. آیا هره تېروتنه سخته سزا غواړي؟ نه، هیڅکله نه. کوچنۍ تېروتنې د لارښوونې او خبرداري له لارې اصلاح کیدی شي. سخته سزا یوازې هغه وخت اړینه ده چې تېروتنه قصدي وي، تکرار شوې وي یا ادارې ته جدي زیان رسوي. ښه مدیر تل د تعادل لاره نیسي. مننه. د کارکوونکي حقونه د انضباط پر مهال کوم دي؟ ډیره مننه. ډیر ښکلی سوال دی وکړه. هر کارکوونکی دا حق لري چې خپله خبره بیان کړي، له ځان څخه دفاع وکړي، له پریکړې مخکې د عرض واوریدل شي، د قانون مطابق چلند ورسره وشي. انضباط بې له عدالته ظلم بلل کیږي. مننه قدرمن مدیر صاحب. اوس که دا راته ووایي یو مدیر څنګه عادلانه انضباط پلی کولی شي؟ واضحه خبره ده، مدیر باید شخصي احساسات څنګه کړي، شواهد راټول کړي، قانون ته مراجعه وکړي، د اچ آر یا اداري پالیسۍ تعقیب کړي، پریکړه مستنده کړي. عادلانه مدیریت د ادارې اعتبار لوړوي. ډیره مننه مدیر صاحب. ډیرو ښکلو ټکو ته د اشاره وکړله. اوس که دا راته ووایي انضباطي کړنې څنګه د ادارې کلتور پیاوړی کوي؟ کله چې انضباط سم وي، کارکوونکي ځان مسؤل احساسوي، یو بل ته درناوی زیاتیږي، د ټیم روحیه پیاوړې کیږي، د ادارې موخې ژر ترلاسه کیږي. ښه انضباط سالم کلتور زیږوي. ډیره مننه مدیر صاحب. اوس که دا راته واضحه کړي د انضباط او هڅونې ترمنځ توازن څنګه ساتل کیږي؟ هو ولې نه؟ یوازې سزا سره اداره پرمختګ نه کوي. ترڅنګ یې باید ښه کار وستایل شي، صادق کارکوونکي تشویق شي، پرمختګ ته زمینه برابر شي. انضباط جمع تشویق همیشه مساوي ده له بریالۍ ادارې سره. مننه. اوس که دا راته ووایي که انضباط سم عملي نشي څه ستونزې پیدا کوي؟ که انضباط ناسم وي، کارکوونکي مایوسه کیږي، ادارې ته بد نوم پیدا کیږي، شخړې زیاتیږي، فساد ته لاره هواریږي. له همدې عمله سم انضباط حیاتي ارزښت لري. ګرانو لیدونکو، انضباطي کړنې باید د اصلاح لپاره وي، نه د ویرولو لپاره.
کله چې انضباط عادلانه، قانوني او انساني وي، نو اداره وده کوي او کارکوونکي بریالي کیږي.